ریډي شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کتونکو مونږ راغلي یو خیبر ایجنسۍ جمرود ته. دلته زمونږ سره چې کوم ورور ولاړ دی د دې کور ته راغلي یو مونږ. دا مونږ چې کوم دی ډېر غریب او ډېر عاجزه د کورنۍ چې کومه د هغه د ده سره یو بل ورور هم دی چې کوم دی هغه هم منظوره دی او د دې ژوند او روزګار چې کوم دی هغه بند شوی عزتمندو. دې سره به مونږ پوښتنې کوو. تاسو زمونږ کیمرامین ته ګورئ دا به مونږ ته ټول د هر څه به تاسو ته وښیي. نو مونږ به د دې سره مونږ انشاءالله چې پوره مرستې به انشاءالله هر یو سړی ورسره کوي. که هغه مالداره دی که هغه غریب دی انشاءالله دې ته به راځي او دلته به انشاءالله چې کوم دی د ده هره یوه مرسته چې کومه د هغې ته به تابعدار د خلک ولاړ. خو دغه سره چې کوم د مونږ څومره خلک او څومره د دې ایم پی ای یا ایم این ای شو یا داسې چې کوم هله چارواکي څومره دي د دې سره یو تر اوسه پورې مونږ به دا پوښتنه ترې کوو چې تر اوسه پورې د ستا سره چا مدد کړی دی او که نه؟ نه مدد خو نه شوی، مدد خو هېچا هم سره نه کړی. بس لکه اوس مثال کومه هغه جوړه شوې وه دغه خو نو سپي په پوله باندې لکه یوه میاشت وشوه موږ ته د کرونا وایرس چې کوم انګومار راغلی دلته د ژوند نه ټول خلک چې کوم دی هغه ویستلي کورونو باندې ناست دي. ستا څه روزګار و؟ ستا څه روزګار کولو د دې نه مخکې؟ مونږ دیړي کوله، کاروبار هم کولو، بس دیړي روزګار او کارخانه کې دیړي میړي یو شی بل شی دم کولو. بس دا اوس ویلوړ دی، نشته هېڅ شی نشته. پوه شوې همداسې په هغه کې ناست وي. او ته د دې دومره څومره به ستا څومره بچي د دې سره ته څه کوې؟ یعنې د دې سره ته څنګه وخت تېروې؟ یعنې مثال دا خو هر څه غواړي وایي چې لاتې راوړه، کاپړې راوړه یا چاپاړې راوړه یا بل شی راوړه، دوړه نشته یا چینی نشته. ستا د زندګي څنګه په مخ باندې روانه؟ نو بس زندګي هسې روانه چې بس دیړي وکړو، بس په دکان کې قطع کوو. پوه شولې؟ بس دیړې پیسې ورکړو. اوس مثال وایرس دی، اوس ناست یو، بس مخکې دکان نه خرچه کوو. نو بس لږ څه کم 1 لک ته خبره رخصت یو. بس بیا الله حافظ دی، بس الله مدد کوي سړي. او ستا کوم ورور چې موږ سره کیمرامین دا راواله دا وګوره دا د دې ورور دی او د هر څه د ده په سر باندې د ده بچي د ده چې کومه د کور والا دا هر څه د ده په سر باندې دی راوړي ځانه. دا د کور والا دا وګورئ. د عزتمندو دغه سړی چې دا په زړه کې تکلیف تېروي، دغه سړی چې د ژوند د لمحو نه دی خبر چې ژوند څنګه خوند لري، څنګه زندګي لري، څنګه ټیم لري. د ژوند د کوم مستقبل دی د مونږ او ستاسو چې کوم مستقبل دی دغه په هغې کې نه دی شمار شوی. اوسه پورې شمار شوي نه شمار شوی، نه یې پکې شمار شوي. څه وي یاره مثال چې یو مالداره سړی را روان وي هغه ګاډي ځان ته ودرئ، ته څه وایې په زړه کې؟ چې ګاډی ځان ته ودروي نو بس مونږ خپل رزق په خپلې خرچې سوچ کوو. مونږ سره نور سوچ نه وي. بس الله پاک مړه غفور رحیم دی. بس لوږې نه څوک مري نه. پوه شوې؟ خو بس نور شي په دا ګورو کې. پوه شولې؟ اوس خو لکه اوس مثال زه ستا نه تپوس کوم چې ستا په جیب کې باید څه وي؟ ما په جیب کې بس داسې یو 50 روپۍ وي، نور پکې نشته. نو د 50 روپۍ باندې به ته څنګه ګزاره اچلې؟ ستا د بچي وګوره، ستا د کوم د ورور دلته زموږ سره منظوره ورور دی ولاړ دی، دا وګوره د دې ژوند د دې لیول دی څنګه روان کړي، په څه طریقې سره روان کړي؟ نو بس لیول خو الله چلوي. بس لوږې نه الله بچوي. پوه شولې؟ بس دومره څه طریقه را جوړه کړو دکان نه کار کار راوکړو. نو بس اوس د یوه میاشت نیمه ناست کړو. نو بس الله خپېږي ته بس. عزتمندو تاسو خو دا د دې ورور چې کوم هغه ویډیو دا به انشاءالله تاسو ګورئ او روانه ده انشاءالله. اوس د دې نه اوس مونږ بل تپوس کوو چې ستا زندګي دلته په دې خاورو کې او په دې پاڼ کې ته څنګه زندګي تېروې؟ دا خو د ژوند نه وتلې خبره. بس مونږ تېرو په علاقه باندې چې انقلاب شروع شوی دی، مونږ د وطن حاله سم کال دی چې دلته اوسېږو. راشنې و هر څه راباندې باندې و. زه صحیح تېرولی یم، دلته راغلی یم. پوه شوې؟ دلته اوسېږم. او 8 کاله مې په دغه کوڅکاړیو کې وشول، په دغه غوره کې، او بس پکې پراته وي. پوه شولې؟ او بس یې کور وس هم شته نه. نو عزتمندو تاسو خو هر څه وکتل. اوس به راځو زمونږ کیمرامین بقایه خبرې به دننه کوو. دننه د زوی ګورو چې دا څه یې، دا څه شی یې او دا څنګه زندګي دا به مونږ وګورو. راځئ. کیمرامین صاحب داسې راوکړو داسې. نو مونږ چې کوم دی دا کوم وایرس چې کوم راغلی دا د دې وجې نه نه راغلی عزتمندو. که مونږ او تاسو په زړه کې سوچ وکړو چې زما بچي له یاره چاپړې راځي نو په کار ده چې زه یو غریب سړي له هم چاپړې واخلم چې هغه بچي هم پټ شي را سره. نو عزتمندو دا وایرس چې کوم راغلی دا په دې باندې نه راغلی، دا د ده غریب ازار دی، دا د غریب ازار دی، دا د دې وجې نه راغلی ځکه چې د دې غریب
بچی ته کپړه نه ملاویږي ستا بچی ته کپړه ملاویږي د دې غریب بچی ته رزق نه ملاویږي ستا بچی ته رزق ملاویږي د دې بچی ته چې کوم د سکول او سبق نشته او ستا بچی ته چې کوم دی هغه سکول او سبق ملاویږي د کور وس نشته چې خپل کور جوړ کړي دا وګورئ دا په دې کې دی اوسیږي دا زندگی ده دا یو ژوند دی ولې ستاسو به الله تعالی نه رانیسي یوه ورځ ولې تاسو ته به الله تعالی داسې سزا نه درکوي چې هغه کومه ده اوس نن سبا حالاتو کې راګاډه چې هغې ته کرونا وایرس ویلی شي نو عزتمندو د کرونا وایرس د دې وجې نه نه یې راوتلی یو MPS به یې تا لیدلی چې په داسې ګاره کې اوسېدلی وي یو MNS به یې تاسې لیدلی چې دلته شتابګاره کې اوسېدلی وي بل موږ وږي تږي ناست یو د 12,000 روپۍ لون دی چې کړی نو موږ له میسج راشه پیسې شته چې هلته لوډ شو بیا چې پیسې نشته نه یې راغلي په میسج کې پیسې نشته 12,000 روپۍ پرې نشته موږ ښه دا کوم ټاکي شوه زه ستا نه تپوس کوم دا 12,000 روپۍ تا ته میلاو شوې ستا د کور کار به د 12,000 روپۍ 12,000 باندې نه کېږي 12,000 باندې کار نه کېږي خو دام نشته او ستا د هله چارواکو نه څه غوښتنه څه ترې غواړې چې یاره څنګه وشي دا ترتیب اوس خو هسې به د خلک ټول چې کوم دي د خوف او د ډر د لاسه کورونو کې ناست دغه ته ته څه هغه کوې یعنې د کومې مونږ MPS صاحب دی مونږ MNA دی قادر نورالحق صاحب همداسې دا ټول غټ غټ خلک چې کوم دي دا مونږ چې فنډونه په سر باندې راخلي دې ته ته څه وایې دغه ته مونږ دا خبره کوو چې غریب سړي ته سره شی رسېږي نه پوه شوې بچې روشي بس ختم شي غریب سړي ته څه نه یې رسېږي دا دې دا ژوند او دا یې چې کومه د غریبۍ خبرې وې چې کومې تاسو واورېدې انشاءالله بله ورځ چې کوم زمونږ کور ته پیکج راغلی و او د غریبانو لپاره یوه توډۍ چې کومه وه هغه زمونږ دلته یو کس مصطفی ملک و هغه راوړې وې تا ته میلاو شوي یو که نه دا ماته نه میلاو شوی او په دغه کلي کور کې داسې غریبان خلک شته داسې یتیمان خلک شته چې هغو ته هم نه یې میلاو شوي او نه ورته میلاو شوي نه ورته غوړي میلاو شوي نه ورته دوړې میلاو شوي نه ورته نور شی نه میلاو شوي غریب پاتې شوی و چې کوم لیارې غوړه چې خاص و چې بس هغه و هغه ته لیارې غوړه کې یوه چړې اچولي نور شی هم نه یې میلاو دا په مخ باندې چې کوم دا کار شوی بس په مخ باندې کار روان دی شی هم نه یې میلاو شوی موږ هلته ناست یو پوه شوې یوې روپۍ د رقم نشته ناست یو بېکاره بېروزګاره یو چې سره نه د هغه نه وای د هغه مزدوري دړي خو هم کولی که نه دا به 15 شپېته سوه روپۍ ورځ خو هم اخیستی که نه